د محمد رسول الله د ژوند رڼا رڼا کړي زمزمې وږمې د ګل په مدح د بلبل د خولې ثنا ثنا کړي زمزمې وږمې د محمد رسول الله د ژوند رڼا رڼا کړي زمزمې وږمې د محمد رسول الله د ژوند رڼا رڼا کړي زمزمې وږمې د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي په کور کې د ګل پشپا محترم د مینې پغې کې رغ رحمت د عالم د خوشالۍ انتها د رب لور کرم د محمد په شکل د ترش په صبح دم د شیطانانو لخکار ګډ شو په ویر او ماتا اسمان ته نشي خطر وړه اخته دی پیغام د ابراهیم بت شکن یاد پتا ساکړي اهم د هاشمي خاندان غلې زوی د ادم د خایستونو بادشاہ عائشہ کاندی قسم وای چې شمس د اسمان په پخایس کې ترکام الله ور کړي عجیب غوندي خلا خلا کړي زمزمې وږمې د ګل په مدح د بلبل د خولې ثنا ثنا کړي زمزمې وږمې د محمد رسول الله د ژوند رڼا رڼا کړي زمزمې وږمې کړي زمزمې وږمې د نبوت نمخ کې یاد په صادق او امین ټول مشرکین مکه بپری کولو یقین د تجارانو تجار د سعودي په زمين پیدائش موحد رب په مدح مې غار حرات بدلو هغه عابد متي نڅا پرغلو یورا ورته جبريل امين درب لور وحیم سورت علق په حسین په نبوت شو باعث دوست رب العالمین راغ یخنین ولید حادی جین زنین بدن تاب نلری قولی سقیل ددی وجود ربی زړی هم کوي درزا درزا کړي زمزمې وږمې د محمد رسول الله د ژوند رڼا رڼا کړي زمزمې وږمې کړي زمزمې وږمې د محمد رسول الله د ژوند رڼا رڼا کړي زمزمې وږمې د ګل په مدح د بلبل د خولې ثنا ثنا کړي زمزمې وږمې د محمد رسول الله د ژوند رڼا رڼا کړي زمزمې وږمې کړي زمزمې وږمې پس د صفا په غونډې د دین محنت لپاره په یو سپېڅلي اواز د یو وحدت لپاره
خلق جمع کړل ټول د عام دعوت لپاره اولی سوال و پخت خپل صداقت لپاره ټولو امین وستایا د رفاقت لپاره بیا پیغمبر او ویل ستاسو عزت لپاره ما یو خبر راوړې ټول انسانیت لپاره د غیر الله نفدا للهیت لپاره تسلیم شي ټول د الله وحدانیت لپاره د کامیابی لار ده د جنت لپاره دای ویل چې لا اله الا الله الله کړي زمزمې وږمې دای ویل چې لا اله الا الله الله کړي زمزمې وږمې د محمد رسول الله د ژوند رڼا رڼا کړي زمزمې وږمې کړي زمزمې وږمې د ګل په مدح د بلبل دخلي سنا سنا کړي زمزمې وږمې د محمد رسول الله د ژوند رڼا رڼا کړي زمزمې وږمې کړي زمزمې وږمې خلک ټول شو خلاف په یو आवाज د توحید بازو تو کړي ټوکړي پسپین بشر د سعید ډیرو کنزلي وکړي یاري خفا کړو شدید بازو پکاړو وشتو دوست د حمید مجید چا پریوشتلې خاورې چا بارټلو مزید خود نبی حوصله لکه د غرد حدید تنی زخمی زخمی دے د مشرکانو پبری پا ایمانی مسئلہ کوي د کفر تردید ټول واقعات د آقا د حوصله ته مفید قرآن په دې مسئلہ کوي به حد تقید شپت توحید ژوند شوکت علی فدا فدا کړي زمزمې وږمې شپت توحید ژوند شوکت علی فدا فدا کړي زمزمې وږمې د محمد رسول الله د ژوند رڼا رڼا کړي زمزمې وږمې کړي زمزمې وږمې د محمد رسول الله د ژوند رڼا رڼا کړي زمزمې وږمې د ګل په مدح د بلبل دخلي سنا سنا کړي زمزمې وږمې د محمد رسول الله د ژوند رڼا رڼا کړي زمزمې وږمې کړي زمزمې وږمې